سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا الله ستانه سوال کو ستا د صفات و کمال په وسیله، ستا د اسم اعظم په وسیله، چې د دغې مجاهدینو د کوششونه، د جهادونه، د مشکلات په دې باندې ثمره د دنیا او د آخرت مرتبه کړي. د دنیا ثمره په مرتبه کې د اسلامي نظام افغانستان کې امنیت راتلل، د افغانستان مترقي او ژوند نصیب کېدل، او په آخرت کې ستا رضا او د انبیا علیهم السلام او د شهدا او د صدیقینو صالحانو سره ملګرتیا او فردوس جنت ته تلل. یا الله ستانه سوال کو چې کوم محبوسین د اسلام دي، یا الله په خپل فضل و کرم سره، په خپل نصرت سره هغوی د حبس د مشکلاتو نه خلاص کړي. زر تر زره د هغوی دپاره ذرایع او اسباب برابر کړي د هغوی د خلاصېدلو. یا الله چې کوم کونډ یتیمان دي په افغانستان کې، کم فقرا او مساکین دي، کم دردېدلي دي او د چا کورونه وران دي، یا الله اجرونه ورکړي دنیا و آخرت کې. یا الله ته صبر جمیل ورکړي. یا الله ته دنیا و آخرت کې عوضونه ورکړي. ته په دنیا کې ښه ژوند او ښه راحت ژوند نصیب کړي. یا الله یتیمان او کونډې او د هغوی پسماندګان اجر جمیل نصیب کړي، صبر جمیل نصیب کړي، علم و صلاح ورکړي. په افغانستان کې یا الله دغه 1400 کاله چې را روان دي اسلامي نظام، او بیا په هغې باندې په مختلفو ادوارو کې د دې مقابله شوې او د دې د محوه کولو کوشش شوی، او بیا په مختلفو ادوارو کې د دغې دشمنانو د اسلام مقابله شوې، مبارزه شوې او جهاد شوی. یا الله دغه اسلامي نظام د دغې علماو د فتوی او د دغې علماو د طالبانو د قربانۍ او د دغې کونډو یتیمانو د دعاګانو په نتیجه کې او د هغوی د ها په نتیجه کې یا الله ته کامل او سالم راولي، ته کامل راولي، ته سالم راولي. یا الله کفار، دشمنان د اسلام، دشمنان زمونږ د سر او د مال او زمونږ د ابرو د ناموس، یا الله هغه دشمنان که هدایت په نصیب کې وي هدایت ورته ورکه، او که هدایت په نصیب کې نه وي یا الله موږ دوی د شر نه خلاص که. یا الله موږ دوی د شر نه خلاص که. یا الله موږ دوی د شر نه خلاص که. یا الله ته تباه و برباد و رسوا ذلیل که، ته هلاک که، ته معذب که په مختلفو عذابونو باندې. یا الله زمونږ په دغې جهادونو کې، په دغې علمي خدماتو کې، په دغې نورو فکري خدماتو کې الله ته اخلاص پیدا که، چې هغه صرف او صرف ستا د رضا دپاره وي، شهرت او نمود او ریاب کې نه وي. او د هغې دپاره زمونږ تاسو ټولو ته یا الله دنیا و آخرت کې اجرونه عوضونه راکړه. زمونږ د دغې ټول نس مجلس مغفرت وکړه، د دې ټول علم و صلاح نصیب کړه، د دې ټولو په عمرونو کې برکت واچوه، د دې ټولو په عمرونو کې ترقي و برکت واچوه، د ټولو نه ته رضا شه. کم حرکات و سکنات یا اعمال و کردار یا اخلاق چې زمونږ نه غلط صادر شوي وي د هغې معافي راته وکړه. یا الله د هغې معافي راته وکړه، هغې معافي راته وکړه. یا الله د دغې زمونږ د دغې شومو اعمالو په وجه چې زمونږ د نفس او د شیطان په وجه صادر شوي وي او کله نه صادرېږي، د دې په شؤم باندې یا الله د افغانستان مظلوم ملت او د مجاهدینو دا کړنو باندې تاثیر ما اچوه. یا الله موږ دې ټولو ته معافي وکړه. یا الله موږ ټولو ته معافي وکړه. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام. سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما هو تحب وترضى.